السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغان وطن چینل قدرمنو لیدونکو هیله لرم ټول به راته روغ او جوړې وئ. ګران دوستان، لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، موږ د افغان وطن چینل نه تاسو ته د افغانستان د ښکلي او ښایسته ځایونو ویډیوګانې نشرو. په همدغه مناسبت مو پرېکړه وکړه چې اوس دا چې حالات یو څه بل ډول شو، نو په دې خاطر مو مرکې لپاره یو جلا چینل ساز کو، تر څو تاسو سره د افغانستان د بېلابېلو خلکو، د حکومتي چارواکو، د عامو خلکو خبرې اترې شریکې کړو. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې وګرځو او د هغوی سره مرکې وکړو او له تاسو سره شریک کړو. نو د هغې دا چې د افغان وطن د چینل د ویډیوګانو سره مناسب نه وي، نو په دغه خاطر مو د هغې دپاره یو نوی چینل ساز کړو چې په لاندې ډسکرپشن کې لینک شته. هیله ده د ځان سره سبسکرايب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته په عجلۍ سره در ورسېږي او تاسو ترې خوند واخلئ. په همدغه مناسبت د خیال مازدیګر ادبي چینل هم لرو. که د ادب مینوال غواړي چې د افغانستان د بېلابېلو شاعرانو، ترنمویونکو د شعر او د غږ نه خوند واخلي، نو هیله ده د خیال مازدیګر ادبي چینل لینک هم په لاندې ډسکرپشن کې شته، هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو د شعر او د ادب نه هم خوندونه او مزې واخلئ. تر بیا چې هر چیرې وئ، په پاک الله مو سپارم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. خدای پامان.